مشوره د اسلامی ټولنیزو اقتصادي او حقوقي مسایلو په اړه سلا مشورې او لازمې سپارښتنې. مشوره سلامونه د مشورې خپرونې درنو اوریدونکو، هیله ده روغ جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو په نیکمرغۍ سره پر مخ روانې وي. په نننۍ مشوره خپرونه کې مو زه ثابت احمدزی هرکلی کوم او په دې خپرونه کې مو یوه ډیره مهمه ټولنیزه او تعلیمي موضوع راخیستې ترڅو یې وڅېړو او همدغه ستونزه حل کړو. هغه دا چې ولې ځینې زده کوونکي په سمه توګه مطالعه نشي کولی، یعنی درس یې په ذهن کې نه پاتې کیږي. تر ډیره دوی وایي چې حافظه کمزوري ده او د زده کړو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. نن ورځ به د خلکو له نظرونو، ښوونکو او ارواپوهانو له مشورو او د زده کوونکو له تجربو څخه دا موضوع وڅېړو ترڅو پوه شو چې څنګه زده کوونکي کولی شي خپل درسونه په ښه توګه زده کړي او په حافظه کې پاتې شي. لومړی به مطالعه در وپېژنو. مطالعه هغه فکری بهیر ته ویل کیږي چې انسان د پوهې د ترلاسه کولو، د معلوماتو د درک او د ذهني وړتیا د پیاوړتیا لپاره ترسره کوي. مطالعه یوازې د لوستلو عمل نه دی، بلکې دا یو ژور فکری بهیر دی چې انسان د علم، پوهې او تجربې ترلاسه کوي. کله چې یو څوک مطالعه کوي نو د ذهن فعال وي، تمرکز یې زیات وي او د فکر کولو وړتیا یې پیاوړې وي. د دوامداره مطالعې له لارې انسان کولی شي خپل علمي، فکري او مسلکي مهارتونو ته وده ورکړي او د هرې موضوع په اړه ژور فهم ومومي. خو ځینې خلک په ټولنه کې شته دي چې د ښې مطالعې د نه کولو له امله داسې حالت سره مخ شوي چې ښوونځي پرې ایښي دي او ورته شا کړې ده. نو وربشو د خلکو نظرونه به هم واورو چې دوی تر اوسه څه ډول مطالعه کوي او ولې یې له زیاتې مطالعې وروسته هم په حافظه کې څه نه پاتې کیږي. حیات الله تکل چې د غزني اوسیدونکی دی، وایي په ماشومتوب کې د درس نه زده کېدو له امله یې ښوونځی پرې ایښی. دی زیاتوي چې تر ډیره پورې به مې هڅه دا کوله چې درسونه مې تکرار کړم، خو کله به مې چې بیا ځلې کتابونه لوستل نو هغه تیر یاد کړي درسونه به مې هیر شوي وو. دی چې دا کوي د حافظې د کمزورتیا له امله یې ښوونځی پرې ایښی، اوس په دې کړنه پښیمانه دی. نوموړي په دې اړه له امید راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې. یو وخت زه مکتب ته تلم، اول ته مې زده کړې کولې، خو له بده مرغه د وخت په تېرېدو سره مې احساس کړ چې درسونه راته سخت ښکاري او نه مې سوه کولی چې نورې زده کړې وکړم. هر څومره مې هڅه وکړه بیا هم بریالی کېدم نه. خو په پای کې مې پرېکړه وکړه چې مکتب پرېږدم. دا پرېکړه زما دپاره اسانه نه وه، ډېره سخته وه، خو هغه وخت مې بله چاره نه درلوده. خو اوس مې ډېر ارمان کړی دی چې کاش مکتب مې ویلی وای او زده کړه مې کړې وای ترڅو مې هر څه ویلی او هر څه لوستلی سوای، خو وخت تېر سو. ډیر وخت داسې پیښیږي چې زده کوونکي خپلې لوستنې ته کافي وخت نه ورکوي یا له تمرکز پرته مطالعه کوي، نو درس یې په حافظه کې نه پاتې کیږي. په دې اړه محمد رحمان تیرې تجربې را سره شریکې کړي. دی زیاتوي کله چې ما په ساعتونو مطالعه کړې ده د ښوونځي په دوران کې، د پوهنتون په دوران کې ما به ساعتونو مطالعه وکړه. مختلف کتابونه به مې وکتل، ټولنیزې رسنۍ به مې تعقیب کړې او د انټرنیټ څخه په استفادې به ما معلومات را واخیستو. خو بیا هم چې ما به کتل ساعتونو مطالعه به مې کړې وه، خو بیا چې به مې وکتل ځان سره به مې محاسبه وکړله چې آیا ما چې زده کړي دي که مې نه دي زده کړي. بیا به سیوه به مې کتل، هېڅ به مې نه و زده، یعنې هغه څه چې ما مطالعه کړي وو کتلي مې وو ټول بیا د ما له ذهن څخه وتلي وو. سید احمد چې د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکی دی، وایي چې زما ستونزه دا وه چې کله درس مطالعه کوم تمرکز مې د چاپریال شور او ګډوډۍ اغېزمن کیږي، نو معلومات په ذهن کې نه پاتې کیږي.
د زیاتوي چې ښوونکي باید زده کوونکو ته د مطالعې چاپیریال او په بیلابیلو برخو کې لارښوونې وکړي. زه په پوهنتون کې د خپلو نورو ملګرو ترڅنګ ډېره مطالعه کوم، ډېر درس وایم، هر سیمستر لپاره ځانګړی چمتووالی نیسم او غواړم چې ښې نمرې ترلاسه کړم. ډېر درس وایم او ډېره مطالعه کوم، خو ولې هغه ډول چې زه توقع لرم هغه عمره مې معلومات او درس ذهن کې نه کښېني. زه حیران یم چې ستونزه چېرته ده یا لامل به یې څه وي. دغه مشکل سره مخامخ یم. ښوونکی عابد افغان وایي چې ډېر ماشومان هم له ورته ستونزې سره مخ دي. زده کوونکي په دریو کټګوریو باندې موږ او تاسو ویشلی شو چې یو یې لایق، بل متوسط او بل کمزوري زده کوونکي دي. لایق زده کوونکي کولی شي په کم وخت کې او ژر زده کړه وکړي او یو څه زر اخذ کړي، او متوسط زده کوونکي بیا نو په یو ځل لوستلو یا په یو ځل تدریس شاید هماغومره زده کړه ونه کړي، بلکې په مطالعې سره یا څه ناڅه مطالعې سره بیا کولی شي یو څه زده کړي. او کمزوري زده کوونکي چې دي هغوی ته بیا باید څو ځلې یو څه تدریس شي او څو ځلې باید تکرار کړي تر څو هغه څه یې په ذهن کې کښېني او زده کړه صورت ونیسي. یو علت خو همدا ده. دویم علت د زده کوونکو علاقه ده. ممکن ځینې زده کوونکي په ځینو مضامینو کې په ځینو برخو کې وړتیا ولري، ولې د ځینو مضامینو سره یا ځینو برخو سره علاقه ونه ښیي. داسې علاقه ورسره نه لري نو هغوی ته زده کړه بې معنا ښکاري. په همدې خاطر هم ځینې زده کوونکي په ځینو مضامینو کې تکړه وي او په ځینو مضامینو کې بیا هغسې ښه نه وي څومره چې باید وي. او دریم علت یې د ښوونکو د تدریس میتودونه یادولی شو. ځینې ښوونکي د تدریس داسې میتودونه کاروي چې د همغه میتود له لارې نه ځینې زده کوونکي درس نشي زده کولی، اخذ نشي کولی. دا هم یو علت کېدای شي. همدارنګه څلورم علت چې یادولی شو هغه د موږ او تاسو د ټولنې اقتصادي وضعیت ده، چې اکثریت ټولنه مو د کمزوري اقتصاد او ځینې مو د منځني اقتصاد او په ډېره کمه اندازه مو د ښه او لوړ اقتصاد درلودونکي دي. دا هم یو علت یادولی شو چې زده کوونکي هغه اقتصادي ستونزو ته او کورنیو مشکلاتو ته ځورېږي او په همدې اساس باندې نشي کولی په ښه شکل باندې زده کړه وکړي. او بل علت چې یادولی شو هغه د ټولنیزو رسنیو ډېر کارول چې زده کوونکي مصروفه کړي دي او د مطالعې او درس څخه یا د زده کړې څخه بې برخې کېږي. او بل علت چې مهم د هغه دا ده چې علم ته ارزښت نه ورکول په ټولنه کې د خلکو لخوا نه یا د کورنۍ لخوا نه یا مثلا په خپله د ځینو زده کوونکو او تعلیم یافته اشخاصو لخوا نه علم ته ارزښت نه ورکول هم یو علت یادولی شو. خو د دې ستونزې حل هم شته ده. نو دا چې د کورنۍ غړي خپل ماشومان له ښوونځیو څخه راستانه کړي. دا زیاتوي چې دغه ستونزې ته حل لارې شته چې کورنۍ باید پاملرنه ورته وکړي. علم ته ارزښت ورکول یا علم ته په ارزښت سره قایلېدل یو حل لاره کېدای شي. ترڅنګ یې زده کوونکي په مختلفو کټګوریو باندې ویشل او د هغوی د علاقې مطابق رشته کې زده کړې ورکول یا هغوی دې ته آماده کول چې کومې رشتې سره دوی علاقه ولري په همغه برخه کې زده کړې وکړي. او د ښوونکو د تدریس میتود په هکله باندې هغوی ته د ارتقای ظرفیت یا ظرفیت لوړونې سیمینارونه دایر شي تر څو په غوره شکل باندې او هغه غوره میتود نه په تدریس کې استفاده وکړي. او ترڅنګ یې د ټولنیزو رسنیو محدودیت البته په خاص ډول د زده کوونکو لپاره که څه هم مثبت اړخونه هم لري، یو څوک کولی شي د همدې لارې نه په ښه شکل باندې استفاده وکړي او زده کړه ترېنه وکړي. خو بدبختانه به وایم د موږ په ټولنه کې ټولنیزې رسنۍ د دې پر ځای چې مثبت وکارول شي او مثبته استفاده ترېنه وشي، نو د موږ ځوانان او زده کوونکي او محصلین همغه ډول چې څه ډول لازم وي هغسې استفاده نه ترېنه کوي. نو دغه هم یوه حل لاره کېدلی شي. ارواپوهان په دې نظر دي چې زده کوونکي کله چې ذهني فشار، د تمرکز کمښت او د وخت ناسم مدیریت تجربه کړي نو درس یې په ذهن کې نه کښېني. د حل لاره دا ده چې زده کوونکي خپل احساسات وپیژني، لنډې وقفې یا دمې وکړي، د مطالعې لپاره منظم وخت وټاکي او خپل درسونه په بیلابیلو مرحلو یا سټیپ بای سټیپ زده کړي. په اړه مو ارواپوه استاد شفیق الله انصار پوښتلی دی. عواملی که باعث میشه تا متعلمین یا محصلین
در ذهنشی نشان نشه عوامل متفاوت میتونه داشته باشه. اما چند نکته را که من یادآوری میکنم میشه که به عنوان از فاکتورهای اساسی به خاطر از اینکه ما یادگیری خوبتر نداشته باشیم اینا بتونه باشه. بس اول نداشتن تمرکز هنگام مطالعه است. دقیقاً اکثریت متعلمین و مسئولین وقتی که مطالعه میکنن تمرکز نمی داشته باشن روی متنی که مطالعه میکنن، به گونه ای که اینا حواس پرتی می داشته باشن. همزمان کتاب یا چپتر در دستش است اما فکرش جای دیگه است. همزمان در صنف درسی است اما ذهن روان در بیرون چکر میزنه. ذهن انسان هنگامی که به یک نقطه دقیق نباشه، تمرکز نداشته باشه، نمیتونه که مفاهیم به حافظه طویل مدت بسپاره. و بحث دوم میشه که روش مطالعه نادرست باشه. بعضی اوقات همون روش‌های مطالعه درسته که ما برنامه‌های خود برای متعلمین یا برای مسئولین داری میکنیم، متاسفانه اینا در هنگام مطالعاتشون رو مدیریت نمیکنن. آیا در کدام زمان با چه شرایط در چه نوع مکان اینا مطالعه میکنن، با کدام جست حرکات اینا مطالعه میکنن، محیطشان آیا محیط تاریک است، روشن است، آلودگی صوتی در چه حد است، محرک‌های مزاحمت کننده در محیط چقدر زیاد است، که اینا همگیشان بالاخره باعث میشه که فرد یاد نگیره، یادگیری خوبتر نداشته باشه، مطالعه که میکنه در ذهنش نشینه. و بحث دیگه میتونه خستگی ذهنی، کمخوابی باشه. دقیقاً اکثریت کسایی که مطالعه میکنن یاد نمیگیرن، وقتی ما از اونا پرسان میکنیم اینا بیشتر در اوقاتی که خسته هستن، کمخواب هستن یا خواب منظم ندارن، اینا بس مطالعه که میکنن یاد نمیگیرن و از اینا شکایت میکنن که ما چی درس میخوانیم یاد نمیگیریم. ذهن انسان زمانی که خسته باشه، کمخواب باشه، مطالب یاد نمیگیره، مطالب گیرایی نداره، با زور با حافظه طول مدت سپرده نمیتونه. یک نفر کمخواب باشه، فردایش در مکتب بره، درسی که بخوره 90 تمرکز فکری نمی داشته باشه. هر قدر بتونه تمرکز خود حفظ بکنه، یادگیری نمیتونه داشته باشه. پس به خاطر ما در قدم اول باید همزمان که در صنف هستیم تمرکز ما در صنف باشه، در درس باشه. همزمان که مطالعه میکنیم حواس پرتی نداشته باشیم، محرک‌های مزاحم است نزد خود دور بکنیم، موبایل خود خاموش بکنیم، تلویزیون خاموش بکنیم. اگر در جایی بستیم که ازدحام است، از اوج یک محیط آرام بریم مطالعه بکنیم، نور به اندازه کافی باشه، اکسیژن به اندازه کافی وجود داشته باشه، ما خودمون مایعات به اندازه کافی بگیریم. و روش‌های نادرست مطالعه است که بعضی‌ها میگیرن بالای چپتر در بالاخره در یک محیط خود به شکل پرو دراز میکشن، بالای کتاب چپتر مطالعه میکنن، این رقم سرشون پایین میگیرن. اینا باز باعث خستگی و بالاخره سردردی از اینا میشه در وقت مطالعه. یا در محیطایی که از نظر آلودگی صوتی وجود داشته باشه، بعضیا با موسیقی مطالعه میکنن که باعث میشه که واقعا تمرکز فکریشون بر هم بخوره، یادگیری خوب نداشته باشن. و اکثرا مسئولین میبینین تا ساعتای 10 شب، 11، 12، 2 شب مطالعه میکنن. این کمخوابی باعث میشه که اینا یادگیری خوب نداشته باشن، با صبحش از درس پنتون هم میمانن. پس به خاطر یادگیری خوبتر ما یک تقسیم اوقات منظم داشته باشیم، یک برنامه ورزشی داشته باشیم، ما یاد بیشتر بگیریم، در 1 ساعت 40 الی 45 دقیقه مطالعه بکنیم، 15 دقیقه هوای تازه بگیریم، ما یاد نوش جان بکنیم، قدم بزنیم تا انرژی در بدن ما شما برای مطالعه بعدی آماده باشه. درنو اوریدونکو داو بیلابیل نظرونه چې مګه په دې خبرونه کې راخېستي وو زه لاندې دمې ته کرنه د بزګرانو ستونزې اوریدل، د کرنې پرمختللې لارې چارې، د کروندو او باغونو مسلکي روزنه او پالنه. په دې خبرونه کې په ژوندۍ بڼه د کرنې برخې له متخصص سره خپلې پوښتنې شریکې او اړین معلومات ترلاسه کړئ. کلان پولس خوش بختش هم تو بلان شدم، یک دانه کوکلکی بوی دانم نداره. تاکان نه دغه چې وکړونو بار د تور مرزو کې بلګونم شوای کې کله دغه انګورم جنې شوای. څو موارد دي چې موږ بزګران باید په دې رابطه کې ډېره پاملرنه وکړو. یو دا ده چې تشخیص د مرض یا تشخیص د حشرې نکي، کومه دوا د کومې حشرې لپاره ده او کوم دوز باندې، کوم اندازه باندې. کرنه خبرونه هر پنج شنبه د ماسپښین له 3 تر 4 بجو په ژوندۍ بڼه له امید رادیو. مسلکی کرنه ستاسو حاصلات ډیر او اقتصادي اړتیاوې مو پوره کوي. د مشورې خبرونې درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشه په دوهمه برخه کې
تاسو ته هرکلی کوم. لکه څرنګه مو چې د خپرونې په پیل کې واوریدله او هم مو د بیلابیلو ځوانانو څخه خبرې واوریدې چې ولې ځینې ځوانان درس لولي خو حافظه کې نه کینی یا نه پاتې کیږي. دا ستونزه په ډیرو زده کړیالانو او زده کوونکو کې شتون لري چې د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره زموږ د نن ورځې میلمه د کابل ولایت د عامه کتابتونونو عمومي امیر عتیق الله وطن دوست رابللی او په همدې موضوع به هر اړخیز بحث ورسره ولرو او هم به تاسو ته سالمې مشورې ولري. وطن دوست صاحب ډیره مننه کو چې د امید رادیو مشورې خپرونې بلنه مو ومنله او په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. په لومړي سر کې ډیره مننه کور ودان د امید رادیو ډیره قدرمنو همکارانو ته، تاسو ته، درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. کور مودان ډیره مننه. وطن دوست صاحب تاسو هر ورځ له ګڼو لوستو ځوانانو سره مخ کیږئ، لوستونکي وي. ستاسو له مشاهدې د ځوانانو له لوستلو علاقه او هڅې بیا څنګه ارزوئ په دې برخه کې؟ په لومړي سر کې موږ تاسو مننه کوو چې تاسو د دې اساسو شرایطو په کتو سره د ځوانانو لپاره ډېر خبرنامه په نظر کې نیولې ده چې مشورتي خبرونه ده. په دې مشورتي خبرونه کې که چېرته ما په نظر همدغسې او نور برنامې پر مخ وړل شي او مسلکي مشورې ورکړل شي خلکو ته، ځوانانو ته خاصه په د تعلیم او تحصیل او د ژوند کولو په او ځینې نورو په برخو کې چې مثال دوی کولی شي مسلکي مخ ته لاړ شي، خپل ژوند چارې پر مخ وړل شي. دا به په اوسني شرایطو کې د ټولنې لپاره، د ځوانانو لپاره، د ښې راتلونکي لپاره موږ یو ښه پل وګڼو یا ښه نیکمرغي وګڼو. ما په نظر چې اوسني وخت کې چې موږ د ځوانانو سره مخ کېږو، ډېری ځوانان واقعا اوس هم دوی خپل د بریا راز، د خپلې د کورنۍ د بریا راز، د هېواد او د ښې راتلونکي راز په علم کې ګوري او په مطالعه کې ګوري، په تخصص کې، تجربه کې او لوړ زده کړو کې ګوري چې بغیر دې څخه د ژوند پرمختګونه نشي راتلی زموږ لاسته او زموږ ژوند یوازینی د حل لاره، د پرمختګ لاره، د هوساینې لاره هغه تحصیل دی، تعلیم دی، تخصص دی، تجربه دی او لا لوړ زده کړې دي که هغه لیسانس، ماسټري او دکترا اوسیږي. بله، مننه. سلامت اوسئ. تاسو هم په یو داسې ځای کې یاستئ چې هره ورځ له لوستو ځوانانو سره مخ کیږئ. ځینې ځوانان یو ساعت شاید ستاسو کتابتونونو ته درشي، ځینې ځوانان په ساعتونو هلته مطالعه وکړي. ډیری ځوانان شکایت کوي چې درسونه لولي خو معلومات یې ژر له ذهنه وځي، یعنی په حافظه کې هغه څه چې لوستي وي نه پاتې کیږي. تر اوسه پورې ستاسو هغه تجربه څه ده چې ولې د دوی په ذهن کې تر ډیره پورې درسونه نه پاتې کیږي؟ که څه ما په نظر د ځوانانو دغه تخیل به وایم، فکر به وایم، دا به ما په نظر دا درست نه وي چې دوی وایي چې زموږ په ذهن کې درس یا حافظه کې نه پاتې کیږي او یا نه حس کوو، بلکې دا یو داسې مرحله ده چې انسان ته په ذات کې، په راتلونکي کې د هر څه خپل حس کولی شي. زه یو مثال درکوم. که چېرته یو څو ځوان مطالعه کوي په روزمره ډول سره نیم ساعت، یو ساعت، یو نیم ساعت، 2 ساعته مطالعه اضافه کوي، دی به په دې باور ولري چې زه 2 کاله، 3 کاله بعد، 5 کاله بعد زما په حافظه کې به ډېر څه واوسیږي، معلومات به ډېر وي، موضوعات به ډېر وي، کلمات به ډېر وي، جملات به ډېر وي. دغسې یو څه په ذهن کې پراته وي چې دی کله تصور ونه کړي. نو دا په دې معنا نه دی چې دوی مطالعه کوي په روزمره ډول سره او دوی وایي چې ما په ذهن کې یو څه نه پاتې کېږي او بیا چې هغه څه مې ولوستل هغه مې د حافظې کې صف نه شول یا پاتې نه شول. دا فطرتاً ځوانه، محصله، متعلمه، لوستې وګړیه، تا په ذهن کې حتماً څه پاتې کېږي، حافظه کې حتماً څه پراته دي. دا به راتلونکي کې ته حس کوي، تا معلومات به ډېر وي، استدلال به دې ښه وي او په موضوعات به حاکم وي، حل لارې به ورته پیدا کېږي. همدغه ده چې هغه د مطالعې یا د لوست یا د تعلیم برکت دی چې دې سره تا په حافظه کې ډېر څه پاتې شول. همدغه د ډېر څه پاتې کېدلو برکت نه په راتلونکي کې د خپل د ژوند کولو هنر زده کوي، تجربه حاصلوي او د ژوند د لارې چارې درته معلومیږي. همدغه د علم برکت دی، همدغه د مطالعې برکت دی چې ته چېرته روزمره ډول سره کوي. تا فطرتاً زه مثال ورکوم د ورزش. که یو ځوان د بوکس زمزک ته ودرېږي، دی پرله پسې 6 میاشتې بوکس وهي، دی به چې ما ولې ښه بوکسر جوړ نه شولو یا ولې ما په دې بوکس کې مثال ضربه ډېره نه شوله، ولې زه مثال یو ډېر داسې د نړۍ هغه قهرمانان چې کوم دي هغوی په څېر نه کېږم. دا په دې نه کېږي چې 6 میاشتې کې ښه بوکسر شي. ته که 6 کاله 15 کاله پرله پسې همدغه ورزش تعقیب کړي، ته به 15 کاله 6 کاله بعد هېواد د نړۍ په کچه قهرمان وي په خپل فیلډ کې. عین شان مطالعات، علم حاصلول، درس ویل همدغه څه لري. که چېرته موږ د مکتب د 10 صنف نه تر 12 صنف پورې متعلم لږ اضافه مطالعه
مطالعه کوي زه باور لرم چې د کله چې پانتون ته ځي دغه مطالعه د پانتون په ډیرو اصول او مقررات او په ډیرو قاعدو باندې خبرو وسیږي ډیر معلومات ولري په خپل مسلک کې که محصل د خپل د مسلکیتوب د پانتون درسونه ترڅنګ لږ اضافه مطالعه کوي زه باور لرم چې ان شاء الله الرحمن د سبا د ټولنې لپاره یو ښه ځوان یو ښه کدر وړاندې کیږي. مننه کوم وطندوس صاحب. کله علمي اړخ ورته وګورو د لوستلو طریقه څومره د حافظې په پیاوړتیا اغیزه لري. ځینې متخصصین وایي د تمرکز نشتوالی د دې ستونزې مهم عامل دی. ستاسو له نظره د تمرکز پیاوړتیا غوره لارې بیا کومې دي؟ ما په لومړی کې دینه چې مکه شی مطالعه وکي یا کتاب ته لاړ شي کتاب سره خبري شروع کی یا کتاب سره کینی مثال دغه مخ ورکه وړوي په کار د چې د باید آرام فکر وکي او په تمرکز لپاره باید ډیره ډوډۍ ونه خورو چې مثال مونږه ستړي کی د مطالعه پر وخت مونږ باید وګیمونه وسیکو چې زموږ تمرکز د خوراک څخه پورې لاړ شي. مونږ باید په دې فضا کې کینو چې سبا ور زموږ تمرکز یا فکر بری لوري ته لاړ شي. زموږ تمرکز باید پر خپل کتاب خپل مطالعه باندې وسیږي. مونږ باید په ډېر سړه فضا کې هم کینو چې هوا ډېره یخه وي داسې یو سړه فضا وسیږي چې مونږ څادر یا جمپر راټولو ځان پکې ګرموو او زموږ تمرکز د کتاب څخه د خپل جمپر ته راوړي یا په ډېره ګرمه فضا کې هم کینو چې زموږ خپل خولۍ په دسمال باندې پاکوو او زموږ د کتاب څخه توجه بلې لور ته لاړ شي. یما په نظر د ښه تمرکز لپاره دا حل لاره ده چې مونږ کوشش وکړو ځان ته د یو کوچنی محیط برابر کو آرام محیط برابر کو د ډېر تاریک وي یا تور وي یا ډېر رڼاو پکې نه وي چې زموږ سترګې مثال وبرېښي یا ډېر تیارې وي چې زموږ دغه د پاڼې یا د لوستلو سره مثال لږ مشکل ولرو. زموږ تمرکز باید داسې یو فضا ته برابر کو چې موږ تمرکز ټول پر کتاب وي پر مطالعه باندې وي. ما مخکې مثال نه درکول چې دغه شیان چې زموږ تمرکز بل لور ته وي زموږ فکر تحلیل بل خواته ځي ورسره نو په کار ده چې د هر لوست وګړي چې مطالعه کوي کوم تعلیم وي کوم محصل وي کلویان وي کدي پانتون استادان وي دا شان په نظر کې ونی چې ان شاء الله الرحمن زبا ولرم چې دوی تمرکز په مطالعه کتاب او په ورکو باندې وي کتاب باندې وي هغه چې دوی ډیر آس بور کول شي ورسره آس ترڅنګ چې ډیر اړینه خبره ده دوی په حافظه کې ډیر څه کینی چې هغه دوی په پاور نه هیڅ کوي سات بعد به نه هیڅ کوي ونه بعد به نه هیڅ کوي خو د ژوند پراتون کې وختونو کې ډیر څه هیڅ کوي څه ډیر مننه سلامت سه. په دې زمانه کې ټکنالوژي موبایل او سوشل میډیا د ځوانانو ډیره پاملرنه ځان ته اړولې ده. آیا دا عادتونه د حافظې پر کمزورتیا اغیز لري؟ مخکې چې پر دې مونږه کمزورتیا یا پر مثبت موضوعات خبرې وکړو زه وایم چې په اوسني عصر کې مونږ د نوې ټکنالوژي سره که خواله رسنۍ دي که نوره برخې دي د ژوند چې نن د نړۍ خلکو استفاده کوي په کار ده چې زموږ ټولنې ځوانانو استفاده وکړي خو په هغه اندازه نه په هغه پیمانه نه چې زموږ ټول ژوند یا ټول وخت یا ټول ورځ هغې ته وقف کړو په هغې سره مونږ خپل اصلي هدف ته لاسته ورکولی شو. زه وایم چې خواله رسنۍ تعقیب کوي په هغې کې د نړۍ څخه ځان خبر کوي د خپل هېواد په اړه ځان خبر کوي د هغه دوستانو چې هغوی خپل نظریات لیکي په فیسبوک باندې په نور برخو باندې هغوی نه تاسو په اندازه استفاده وکړئ محدود وخت ورته ورکړئ ترڅو تاسو د نړۍ دغه د پرمختګونو سره آشنا شئ. مثلا د نړۍ هغه کوم لور چې روان دی موږ باید یو څو قدم ورپسې واخلو خو دې ترڅنګ تر ټول اساسي موضوع تر ټول اساسي هدف زموږ دغه دی چې موږ باید مسلکي زده کړه وکړو په خپل راتلونکي لپاره باید یو مسلکي لیدلوری برابر کړو ترڅو هغه لیدلوری باندې لاړ شو ترڅو راتلونکي لپاره یو متخصص شخص خپل ټولنې ته خپل هېواد ته او نړۍ ته باید وړاندې شو چې زموږ د تخصص نه د فکر نه د علم نه او مغز نه خپل کورنۍ خپل ټولنه خپل هېواد او حتی د نړۍ بشریت استفاده وکړي. ډیره مننه سلامت سه. راځو حل لارو ته ترڅنګ تاسو ته خبرو د هغو ځوانانو لپاره کومې علمي مشورې لري چې غواړي درس یې په ذهن کې یا په حافظه کې ځای ونیسي او همیشه لپاره دی د مطالعې سره بوخت اوسي. اکثریت موږ داسې ځوانان وینو چې هغوی زړه تنګېږي که کتاب راخلي یوه ورقه یا دوه ورقې مطالعه کوي نور کتاب پر همغه ځای ږدي. مننه احمد محترم ډیره مهمه موضوع ده د ځوانانو لپاره خاصه هغه ځوانان چې وایي چې زه مطالعه کوم زړه مې ورسره تنګېږي او یا را باندې موضوع باندې بور کېږي بوج کېږي را باندې نشم کولی چې مطالعه وکړم زړه مې ورسره تنګېږي. زما په نظر دغه دلایل په دې ځوانانو چې وړاندې کوي او د مطالعې څخه مثال لرې کېږي دا به یو غلطه خبره او غلط فکر وي د ځوانانو. زما نظر دغه دی چې ځوانان باید لومړی قدم کې چې محصلین وي یا متعلمین وي کوشش دې وکړي د خپل استوي نه پورته کتابونو مطالعه نه کوي
او هغه کتابونه د مر اخلي چې دوی ذوق علاقه نه ورسره چې مطالعه پر شروع کی. پر مثال یو محصل د پښتو د ادبیات محصل دی، د انجینری د اقتصاد پر مثال ځینې کتابونه مطالعه کوي. دا طبعا د مسلک سره مرافت لري او په ځینې موضوعات نه پوهیږي او چې کله په موضوع باندې سړی پوه نشي هغه ته اتمن ګنګسوالی یا مثال زړه تنګوالی یا ځینې نور موضوعات رامخته کیږي چې همدغه د چې دوی ته یو ناکام دلیل په سترګو ته ودرېږي چې راځه کوم مطالعه کوم موضوع سره تنګیږي نشم کولای چې مطالعه وکم. په د سوي نه پورته کتابونو مطالعه او علاقه نه علاوه نور کتابونو مطالعه مکوئ. کوشش وکړئ چې په لومړی کې د ذوق مطابق کتابونه مطالعه کړئ. که تاسو چې ته پوهنتون کې محصل وای نو تاسو د خپل کتابونه مطالعه کوئ، هغې سره تاسو پر مثال علاقه نه ښایئ، تاسو ځینې ناولونه مطالعه کړئ. ناول سره ځان اشنا کړئ. که د شعر سره علاقه لرئ ځینې شعرونه مطالعه کړئ. کتابونه یې مثال لږ مطالعه وکړئ تر څو چې تاسو د خپل سیستم د مطالعې لپاره عیار شي. نو چې ان شاء الله رحمان تاسو د ذوق مطابق 2-3 کتاب مطالعه کوئ، تاسو د خپل مسلک کتابونه ډیر په شوق سره مطالعه کوئ. بیا دې ترڅنګ تاسو کوشش کوئ چې نور هم لږه مطالعه فراخه کړئ، اضافه کړئ ټولنیز موضوعات چې موږ پکې ضرورت لرو چې ژوند کې چې هغه کې مخ ته لاړ شو کار پکې وکړو او ژوند ته ضرورت پیښیږي چې د خلکو سره د ټولنې سره تعامل پرې وکړای شو، کول چې د خپل ټولنې د موضوعات لکه تاریخ، لکه جغرافیا، لکه د فرهنګ، لکه د اسلامیاتو برخه دي نور برخې دي چې هغه کې باید موږ مطالعه وکړو ترڅو ځان پرې پوه کو او دوستان پرې پوه کو او حل لارې راته پیدا شي د ټولنې د ښه ژوند کولو لپاره. ډیره مننه. سلامت اوسئ. د حافظې د قویوالي لپاره تاسو کومې مشورې درنو اوریدونکو په تیره محصلینو زده کوونکو ته لرئ؟ د اما په نظر چې خپل تجربه لرم او مطالعه مې کړې ده او زه باور لرم چې هغه ځوانان مشران لوستي وګړي او د ټولنې هر وګړی که وناس دی که ذکور دی طبعا 40 ورځې کار وکړي. اما په نظر دا به ډېر مثبت څه لاسته راوړي. زموږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډېری ځوانان یا متعلمین محصلین وده کېږي د وده کېدو څخه مخکې دوی موبایل استفاده کوي. که څه هم دا د ذهن لپاره او د سترګو لپاره او د خوب د خرابوالي لپاره تر ټولو ستر هغه د باعث ګرځي د انسانانو لپاره. ما په نظر کې غواړي چې حافظه قوي اوسېږي او د حافظې د قویتوب لپاره تر ټولو انسان باید اول آرام اوسېږي. آرام انسان چې څومره مثال دی سکون اختیاروي او څومره آرام وي او غلی وي د به حافظه قوي وي. زمونږ سکون په یوازې په مطالعه کې ده. ما هدف دغه ده چې کله وده کېږي د وده کېدو نه مخکې 40 دقیقې، نیم ساعت، 1 ساعت مخکې کتاب مطالعه کوئ. د کتاب د مطالعه کولو ترڅنګ یو تاسو د حافظې ته داسې یو څه نوي درځي چې تاسو په خوب کې هم حافظې ته په حافظې کتاب یې چې کله وده وئ او ډېر ښه پکې پاتې کېږي. یو هغې ترڅنګ تاسو ښه خوب ته وړي دغه مطالعه چې کله تاسو آرام خوب ته یوړئ او مخکې د خوب نه مطالعه مو کړله، زه باور لرم چې تاسو حافظه به ورځ تر بلې پیاوړې کېږي ورسره. مونږ وایو چې د حافظې لپاره د مغز دپاره د مغز تمرین چې د مطالعه ده که هر وخت دپاره یې وکړو، خو تر ټولو بهترین وخت دغه دی چې د خوب نه مخکې حافظه چې پیاوړې شي، قوي پاتې شي او عیاره پاتې شي د مطالعې دپاره او د مطالعې پر اساس مغز تمرین دی، قوي کېدو دی، حافظه قوي کېږي. هغه کتاب لوستل دي. کتاب لوستل د وده کېدو څخه مخکې ولوله او چې سهار جګ شولې د عبادت لمونځ او دغه څخه وروسته هم تر څو چې چای څکي یو ساعت نیم ساعت مطالعه وکړي انشاءالله الرحمن دغو انسانانو به حافظه ډېره پیاوړې وي د نورو په پرتله. ډیره مننه. سلامت اوسئ. دا چې عامه کتابتونونه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت اړوندېږي، راځو ستاسو هغه برخې ته چې که چیرته ځوانان ځینو کتابونو ته اړتیا ولري او ترڅنګ یې مطالعه وغواړي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، ځکه چې اکثریت خلک په کور کې د کتابونو د نشتوالي سره مخ کېږي، ستاسو ورته پیغام څه دی یا غوښتنه مو څه ده؟ ما غوښتنه او پیغام دغه د ځوانانو ته چې کوشش وکړئ چې کتاب هر ځای کې وي، تاسو کوشش وکړئ چې لاس ورته وغځوئ، راونیسئ، راوایي خلک. د افغانستان عامه کتابتونونه ټول هېواد کې نمایندګي لري. تر خپل وس مطابق هغه امکانات چې ځوانانو ضرورتونه دي انشاءالله الرحمن تر ډېره بریده پورې د ځوانانو ضرورتونه پکې رفع کېږي. هم د مطالعې لپاره بهترین تالارونه لري چې لاړ شي عامه کتابتونونو ته هلته مطالعه وکړي، هغه د امکاناتو نه منابعو نه په ښه ډول سره استفاده وکړي. که بیا چېرې ځوان مصروف وي درس ویلو کې یا مثال کار کې یا بل ځای کې، کولی شي چې د افغانستان عامه کتابتونونو ته راشي، ځان ته د وضعیت کارت جوړ کړي، هلته موږ وضعیت کارت ورته ورکړو، په وړیا ډول ځان ته کتاب خپل دفتر ته خپل کور ته هم وړلی شي چې د 15 ورځو اله 10 ورځو پر مخ کولی شي کتاب مطالعه کړي، بېرته یې په شکل د عامه کتابتونو ته وسپاري. خو خاص ځوانانو مې دا هیله ده چې طبعا چې موږ په کورنۍ کې خویندې، میندې، پلرونه، مشران، کشران، ځوانان لرو، نو په کار ده چې په کور کې حداقل 100 تر 500 اله 0 پورې یو کوچني کتابتونونه جوړ کړي په خپل کور کې. موږ سرمایه ګذاري په ښې کلنۍ باندې کوو، ښه ټوپک کور کې ږدو، ښه سره قیمتي اخلو،
خطخ اخلو د ودو کېدو لپاره، خو ولې د خپل دماغ په اړه د خپل د راتلونکي لپاره مو ښه فکر ونه کړو چې په کور کې موږ څه ته ضرورت لرو. یو تلویزیون 10,000 20,000 50,000 اخلو، خو یو 20,000 15,000 باندې 10,000 باندې که یو کوچنی کتابتون موږ خپل کور کې جوړ کړو، هم به موږ خوشاله ورسره وو، هم د کورنۍ غړي او زموږ راتلونکي نسل به انشاءالله د علم سره د تعلیم سره د مطالعې سره د کتاب سره ملګری او علاقمند پاتې شي. ډیره مننه کوم کور موادان د کابل ولایت د عامه کتابتونونو امیر ښاغلی عتیق الله وطندوس صاحب چې زموږ بلنه مو په مشورې خپرونه کې ومنله او راغله ترڅو سالمې مشورې ځوانانو ته ورکړي. با اجازه اوسئ. ډیره مننه صاحب. د مشورې خپرونې درنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو نه مننه کور موادان چې خپرونه مو تر پای را سره واوریده.